نوره په څه باندې اخته د مینوالو ته خو ځان ور معرفي کړه. السلام علیکم ملګرو، ستړي مسئ راغلی. زما نوم نور احمد ځای ده، در سره جمال خان ده. نن د ما کره یو بس د روزي نن څومره ده؟ شپږمه ده که نه؟ د روزي اومه ده. نن د روزي اومه ده. هو والله ډېرې زر تېرېږي، نو سړی پرې نه پرېږي، خو شکر ده که نه تېرېږي، بس ښې روانې دي. په راغلي د من کره بس دا چکن ده، پیاز یې کټومه که نه، دا چکن به اوون ته ور واچوو. دې کې رښتا وایي ډېر شیان مې میکس کړي دي، بس دا به ور واچوو ورته که نه. جمال خان گپ شپ ورسره کوم ملګرو، زه دا شیان خلاص کړم. سلام دوستانو، زما سلامونه هم قبول کړئ. زما نوم اجمل دی او راغلی یو نن د نور کره دا کور چې تاسو وینئ دا د نور ده او دلته راغلي یو غواړو چې داسې دا روزه ماتی دلته وکړو. نو ملګري بعضې داسې شیان برابر کړي دي، اگر چې دا وبا هم رامنځته شوی دی چې کرونا وایرس دی، د هغه نه هم موږ بعضې نور دوستان دلته نه دي راغوښتي، صرف 3 کسان یو دلته دا روزه ماتی کوو. دا هغه هم بس 2 متره مسافه موضوع کې پرېښه راغله. کوشش کوو چې یو څه برابر کړو. دلته چکن مو پاخه کړه او همدارنګه په څنګ کې بیا پیرکي پخو مکروني د کوشش کړی چې مکروني او همدارنګه پیرکي هم پاخه کړی. قرار کوټه کې ناست یو، دا د روزه ماتي ته هم ډېر وخت پاتې ده. جمال خان هم راسره ده، دیګی پې باندې کړې ده، دیګی اوسي له خیر سره. یو بل ملګری مې د کامره نیولې ده، بس روزه ماتی هم همدلته ده له خیر سره. ډېر ښایسته لمر و، اوس بېرته ورک شو. اجمله څه پکې وایې؟ والا رښتیا نن ډېره ښه هوا ده دوستانو. روزه ماتي ته 3 ساعته پاتې دي. بعضې شیان مو آماده کړي، هغه به هم تاسو ته تصویر کې در وښیو. نو ولاګ دی آماده کړی مو دی، نو هیله لرو چې ویډیو مو خوښه شي. دا د نن اومه روزه هم ده له خیر سره. اومه روزه ده، والا خلاصې شولې. 2 هفتې بعد به روزې اختر ته څومره وخت پاتې؟ اختر ته به بس یو میاشت بعد له خیر. یو میاشت بعد. والا سږ کال اختر هم نشته ده، سږ کال اختر هم نه پوهېږم سره کوم حساب وي، خو ټول لکه کورو کې ناست وي، باندې وتی هم نشي سړی. نو همدا کورونه اختر لمونځونه او شاید هم د کورو کې وکړو. نو والا زه نه پوهېږم دوستانو، له تاسو نه تراویح تاسو څه رقم کوئ په کومنټ کې ولیکئ. موږ خو والا دلته په کورو کې کوو، رښتیا درته ووایو په کورو کې کوو. په دې خاطر د جوماتو کې اوله کې خو اوس وخت کې کسان نشته، دلته 15-16 جوماته دي، د شپې له خوا نه تراویح نه کېږي پکې، صرف د کرونا وایرس له خوا نه. نو په کورو کې کوو، همدلته لمونځونه او جمعې لمونځ هم په کور کې کوو. نو ته پکې څه ویل لرې؟ زه دا وایم الله دې بس خیر پکې واچي، الله دا مرضونه ورک کړي. موږ ته همدا دعاګانې کوو. نو کچالو څنګه دي؟ دا مې جوړ شو، آماده دي له خیره سره؟ صابوی مې جوړ شو، کوم بس پیرکۍ ته جوړ شوي دي که نه؟ بیخي واچه پیرکۍ کچالو نه که د ښاروالۍ سره جوړ شوي دي. والا قیمته شوي دي. بس دا هم پیرکیان دي، زمونږ مشر نور جوړ کړي، آماده کړي دي، او دا اوس یې اوون ته ور اچوي. دا اوون ته ور واچوو. اجمله څه کوې؟ والا دا پیرکي به پخه شوي زه وایم که نه؟ داسې که ته ماشاءالله به نظر نشي، ماشاءالله ښکلې ده. خو به دا کې د نور به مړ واچوو. دا پاتې کېده. نوره دا څه پخه؟ دا بس هغه دی مکروني. مکروني دی، پاستا ده چې هغه په یوې کې د څه سامان اچولي. لوبیا دی، نخود دی، مشروم دی، پیراتې سره لوبیا، نخود، شنه مرچ و شنه مرچ. دوستانو د دو د هغه لږ فرق کوي، د نور پخول په دې خاطر مکروني جلا پخوي او دا نور شیان جلا پخوي، اخره کې بیا ټول مکس کوي. اخر کې بیا چې جوړېږي مکروني ترې جوړېږي. ستا په طریقه باندې مکروني هر څوک مختلف طریقو باندې پخوي مکروني. زما چې سر پټ کړ دا به پرېږدم نشي، لږ به وخت ورکړي دا دغسې واچوو. دلته سر په سر به کېدلي پته. ها دا د کچالو مکس دی که نه؟ مکس دی وګورو، پالک هر څه دی پکې. تی کې هر څه دی، تا خبره. ماشاءالله. دا چرس دا پوخ شو که نه؟
بس دوستانو د روزې مبارکه میاشت ده او دغه هغه شیان دي چې موږ آماده کړي دي نو 2 دقیقې 1 دقیقه پاتې ده د روژه ماتې ته نو یوه دعا به وکړو چې خدای دې په خپل دربار کې قبوله کړي دا زموږ نوره وږی یې څنګه نوشي جان که زم بسته راغلم منم راځم موږ به هم دوستانو د روژه ماته کړو انشاءالله بیا که په وروسته کوم هغه وله خیره سره هغه به هم تاسو ته په جریان کې واچوو تاسو ټولو ته ښه روژه غواړو